خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمای وی قسم په الله چې ما په ژوند کې چاته عذر نه دی پیش کړی چې ما معاف کا. دا خالد بن ولید رضی الله هغه ته نبی رسول الله والسلام د الله تور ویله وی خالد چې دا د الله تور ده دا چې په کوم طرف ورغی کنه بس دې ناکام نه راځي. نو خالد بن ولید بویل وی قسم په الله لا چاته می سر نه دی ټیټ کړی دا چانه من بخنه نه ده غوښتي چې په کوم طرف ورغلی ما. خو یو ځل مې د عمار رضی الله تعالی سره په خبرو کې وران شو لګو یزه دې په خبرو کې وران شو چې وران شو ما ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لزوغه به زموږ فیصله وکړي زموږ فیصله به وکړي ویلاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره ما ورته خبره وکړه عمار رضی الله خبره وکړه ما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس یو فیصله کوي نبی علیہ السلام اس فیصله ونکړه خو یا سره چې دې سوچت وکنه چې عمار سو خوشاله نه به ما خوشاله عمار چې چا خوشاله کاغذ خوشاله کړم او عمار چې چا خپه کاغذ خپه کړم. نبی رسول نورې سم وایلو ما چې قسم په الله لومبه ځل در باندې راغی چې عمار نه به معافي غواړي په ژوند کې مې چاته سر نه دی ټیټ کړی په ژوند کې مې د چا نه معافي نه دی غوښتې خو نن به د عمار نه معافي غواړم ځکه چې د دواړو جهان سردار رانه خفه کېږي. عمار ته مې لاسونه داسې کړه عمار ما معاف کا عمار ما معاف کا عمار چې معاف کړی مې ما وایي چې نه کنه داسې ووایي چې ستا نه خوشحاله یم استانه خوشاله ما ځکه زما محبوب وي چې عمار د چانه خوشاله شو دا غنه زه خوشاله یم وایي چې زه درنه خوشاله یم عمار خندا شي زه درنه خوشاله یم وی اله غنه زما زړه ته سکون راغی اله غنه زما زړه ته سکون راغی. دا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نازولو صحابه کرامو کې عمار رضی الله تعالی نو د ایمان د لپاره ډیر زیات سخت تکلیفونه تیر کړي ډیر زیات سخت تکلیفونه تیر کړي خپل مور په شهادت ور په اسلام کې د ټولو اول شهید پس نارینو کې چې د پلار دی یاسر رضی الله تعالی او په زنانو کې د مور ده سمیه رضی الله تعالی. نو غرض می دا چې د نبی رسول الله والسلام سیرت مشورو کړی دی د پاره دی خو دا چې موږ د نبی رسول الله والسلام د مکمل ژوند خبر شو چې څنګه ژوند تیر کړی دی چې هغه ژوند کوشش وکړو چې خپل ژوند هغه شانتي تیر کو. دیم دا خبره زموږ ذهن ته راشي چې دا اسلام موږ ته داسې په تیار نه دی راغلی خو بس دا خبره ده د پلار نکنه را روانه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله موږ مسلمان کور کې پیدا کیږي موږ دا کلمه وایو دا خو اسانه خبره ده. نه 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 په دې باندې د صحابه کرامو ویني توی شوی دي په دې باندې د صحابه کرامو د سرمنو چې کوم ویني او کوم وازګي به ویل کېدي په هغه باندې سروټ کې مړ کېدل. موږ ته دومره تکلیفونه را رسیدلې دي خو موږ ته په تیار باندې میلاو شوی دی ځکه زموږ سره قدر نشته دی ځکه زموږ سره عزت نشته دی ځکه د دې وجه نه موږ ته د کافرو په طریقو کې ډول ښکاری حسن ښکاری او د نبی رسول الله والسلام په طریقو کې راته شرم راځي. الله تبارک وتعالى دې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.